چې دا قرآن مجید ډېر د شرافت والا کتاب دی او ډېر د عظمت والا کتاب. دا خبره په ذهن کې کېنوئ عزتمندو، کوم انسان ته چې الله سبحانه وتعالی د قرآن مجید غوندې نعمت ورکړی، یو انسان سره قرآن غوندې آسماني کتاب موجود ده، او دا انسان راولګېږي د یو بل شي تمنا، د یو بل شي آرزو وکړي. لکه دغه صاحب د قرآن چې کوم ده، دا د چا دولت نه متاثره سي، یا د چا د کور نه متاثره سي، یا د چا د شهرت نه متاثره سي، یا د چا ښایست نه متاثره شي، نو دا د سره قرآن موجود ده، خو دا د بل شي آرزو کوي. دا غواړي چې زه میلیونر سمه، ما سره ډالر ډېر زیات پیدا سي، یا مثال دا رقم ما شهرت ډېر زیات وسي، یا زما دا رقم کور سي، دا رقم ګاډی مې شي. نو د بل شي تمنا او د بل شي آرزو وکړي، او د سره قرآن غوندې نعمت موجود ده، نو دې انسان د قرآن مجید قدر ونه کړ، دې انسان د قرآن مجید ناشکري وکړه، ځکه د سره د الله کتاب موجود ده، آسماني کتاب قرآن ورسره موجود ده، او د هغه قدر ونه پیژانده.